अस्सलाम वालेकुम। احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو نن درته ډېر یو په زړه پورې خبر وړاندې کومه، خاص کر د هغو ورونو لپاره کم چا چې ویزې د دریمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي وي یا دوی کینسل کړي وي او په غیر قانوني ډول دوی په اماراتو کې اوسیږي. نو د دې مسافر ورونو لپاره یو ډېر په زړه پورې خبر لرم. هیله لرم چې دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه، نن د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان د یو فرمان صادرولو سره د عامې معافۍ اعلان وکړ. د عامه معافي د هغه چا لپاره دی چې د یو مودې راهیسې په اماراتو کې میشت دي، خو دوی غوښتل چې خپل وطن ته لاړ شي، خو دوی پسې مخالفې یا جریمې وې او دوی د دې له وجې نشول کړی چې خپل وطن ته لاړ شي. خو ستاسو انتظار شبې ختم شوي، ولې چې اوس اعلان وشو چې باړه هغه خلک چا چې ویزې د دې کال د دریمې میاشتې اول تاریخ نه مخکې ایکسپایر شوي وي یا کینسل کړي وي، که هغه اقامه وي او یا ویزټ ویزا او د دې ویزو خاوندان په متحده عرب اماراتو کې غیر قانوني پاتې کېدل د مخالفو له وجې کمې چې دوی ویزې ایکسپایر شوي وي یا دوی ویزه کینسل کړي وي هغو باندې وخت پوره شوی و او دوی پسې مخالفې راغلي وي او د دې له وجې نشول کړی چې دوی خپل وطن ته لاړ شي. نو اوس دوی واړو ته د مخالفو معاف کولو اعلان وشو. نو دغه خلک د 18 مې نه بعد خپلو هیوادونو ته تللی شي. نو که چیرې هم څوک د دې موقع څخه استفاده ونه کړي نو یقینا دا به ډېره غلطي وکړي. د قسم اعلان په 2013 کال کې هم شوی و، خو په هغه وخت کې هم ځینو کسانو د دې موقع څخه استفاده ونه کړه. نو اوس چې حالات بدل شوي نو که کوم څوک د سی نو خامخا د دې موقع څخه ګټه واخلي، کومه چې د 18 مې نه شروع کیږي تر 3 میاشتو پورې به دوام ولري. یعنی د دې کال 15 میاشت 18 تاریخ نه شروع کیږي تر د دې کال 8 میاشتې 18 تاریخ پورې. نو باړه هغه هیواد ولکم چا پسې چې د ویزو مخالفې وي، هغه ویزټ ویزا وي او یا اقامه وي او دغه ترڅنګ که اماراتس ای ډي وي کم چې زیاتره خلک ورته هویه وایي، نو د دې واړو مخالفو معاف کولو اعلان وشو. دا د هغو خلکو لپاره دی کم چا چې ویزا د دې کال دریمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي وي او د مخالفې د دې کال دریمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې وي. نو واقعا دا یو ډېر په زړه پورې خبر دی، ولې چې ما ته په لسګونو داسې ورونه میسیجونه کوي په واتساپ باندې چې د دې مشکلو سره مخامخ دي او د مخالفو معاف کولو غوښتنه کوي. نو اوس الحمدلله د دوی دا غوښتنه پوره شوه او دوی د دې موقع څخه استفاده وکړي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي دا ضرور در سره لایک کړئ او خپلو هغو ټولو دوستانو سره د ویډیو شریکه کړئ کوم څوک چې داسې مشکلو سره مخامخ دي. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نښان هم کلیک کړئ، ولې چې په راتلونکي کې د قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.